زما داغستان د رسول حمزه توف د کتاب یوه بله هنري او کښلې لیکنه. کله چې له سفره کور ته راستون سم نو کلیوال مې پوښتنې له راسي. د کور پر بام مو بانډار جوړ سي او زه د کلیوالو ډول ډول پوښتنو ته ځوابونه وایم. لکه د بیلګې په توګه په بهرنیو هیوادونو کې دې موږوال یا خپل وطندار لیدلی دي؟ په هغه ځای کې زموږ د غرونو غوندې غرونه سته؟ په پردیسي کې کله هم خپل کور او کلی در یادېږي او که نه؟ د نړۍ وګړي موږ پیژني؟ هغوی ته معلومه ده چې موږ هم د دې نړۍ برخه یو. او زه جواب ورکوم خبره داسې ده چې موږ په خپله خپل ځانونه سم نه دي پیژندلي، نو هغوی به موږ څه وپیژني؟ موږ د داغستان د غرونو په منځ کې میشت خلک په شمېر 10 لکو ته راسو، خو موږ 10 لکه خلک په 40 ژبو خبرې کوو. نو ته موږ زموږ له وجود سره اشنا کړه او د نړۍ نورو خلکو ته زموږ د وجود احساس ورکړه. له پیړیو پیړیو راهیسې زموږ تاریخ تورو او پیشکوزو لیکلی دی، خو ته ورله اوس هم ژبه ورکړه چې ټول خلک پرې پوه سي. ته د دې وطن بچی یې، که ته دغه کار ونه کړې نو بل به یې څوک کوي. زه یم قاسم خان مندوخیل چې د رسول حمزه توف زما داغستان ناول په غږیزه بڼه درته اوروم.